زه پاکستان ته راغلی یم. زما د ترکي ویزټ چې کوم و هغه وشو. ډېر خلکو خبرې کولي دا د پلانینګ و دا وتښتي دا داسې هغسې چې کوم زما دا ټرپ و دا زما ویزه ډېره مخکې لګېدلې وه. ملګرو ټولو نه مخکې زه تاسو ته دا ویم چې ډولفینیان کوم د ترکي په ویزه چې تللې وه هغه نن پاکستان ته واپس راغله او خلکو ته دا هم ویل چې آیا کوم کسانو ما پسې خبرې کولې چې آیا دا به د ټول عمرې دپاره چې کوم دی هغه ترکي کې وي نو هغه کسانو ته زه نن اعلان کوم چې ما کومه ویزه چې ده هغه یو څو ورځې وه او زه واپس رالم. دې نه خو به خبره کوو د مجیب زلمي چې په کم وخت کې دا ویډیو وایرل تاسو به کتی شئ نو هر سړی لکه بس لګیا دی او دا شیر کوي. هلکه خدای ته وګورئ تاسو ولې دا ویډیو دونه اورم ته جوړ کړلی او هغه شیر کوئ بار و بار. لکه تاسو به دې نه مخکې کتلي ډولفینیان کومه ویډیو چې وایرل شوې وه زمونږ ټولو پښتنو د هغې ډېره زیاته غندنه کوله. لکه په سوشل میډیا به یې پوسټ وکړو چې آیا موږ پرې ډېر زیات خفه یو داسې. دلته به بیا راغې او میسنجر ته واتساپ ته هلته به بیا هغه ویډیو غوښته. نو زه اریان دې ته یم چې تاسو یو طرف ته بوزمت کوئ وایئ چې موږ پرې خفه یو داسې او بل طرف ته بیا ویډیو غواړئ نو ډېره زیاته شرم او افسوس خبره ده. خو بس څه کې الله تعالی دې زموږ پښتنو له چې کوم دی هغه حق لور کړي. نو دغه لنډه شان ویډیو به دغه معلوماتو ما غوښته زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.